أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعلق میں خبرہ 13 جمعہ کڑی وا او دا یہودیانو اذا اغا حق کی کم دا ظلم ارادہ وا دا غیم امس بیان کڑی دا عیسیٰ علیہ السلام چکم خاص مرگریو اغیت بے حواریین وی او حواریین بے ورطولی وی نو بعض علماء وی کہ دی بسپین جامع غستلے پاک صفا لکا اسم چکم خلق منس او دس کئی دا سے نیکانو مجلس کے ناستا کئی نو پاک اسپین جامع غندی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سپینو جامو صفتم کڑے دے کہ بہترین خیر سیابکم البیز ستاسو بہتر جامع سپینی دی او بیا فرمائی چی کفنو فیہا موتاکم مڑیم چی خخوینو پسپین جامع کے پسپین صادر کے خخ کے ناغی بسپین جامع غستلے ذکا ورطا حواریین وی بعض علماء وی نا حور دے صفاوالی و سپینوالی توی دری زلون صفاو لصفاء عقائدهم زلون صفاو پاکو دا عیسیٰ علیہ السلام پسچا مسلمانانو ذکا ورطا حواریین وی بعض علماء وچ ندی بجامع سپینولے دو بیانو او ما تاسو تا 13 جمعہ ویلی موچی لدی او معجزہ عیسیٰ علیہ السلام لی دیوا نو داغا معجزے دا وجہ ندی بیا پا عیسیٰ علیہ السلام دی ایمان اور مسلمانان شو او ذاتی جامع پاکون کے او جامع سپینون کی دو بیان او دیر معجزے دا عیسیٰ علیہ السلام دا نزدین لی دیوی نو دے خاص مرگری سو کوئی دی بکبان پاکول خرسول بے او دی یوزل دریاب کے جالونا اچول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ دا پاس راگا وی سکوے وی من کبان نیسو وی دی دریاب کیوں غرزوے کن اغیو دا سیو قتل اتنا بلد دا کبانو دا نیوخ خپل خپل زی نئی دید ابو کے کبان نشتا رازا من در کبانو خپل زین دی خپل گودرون دی اغی کے کبان نیسو وی تاسو غردوے امدل تا کبان شتا بہر کیف دیو سر کلک شو مرگروے او بغردو جالون دا لک خو مشہور لک دی عیسیٰ علیہ السلام کو خلقو پی جہندہ دیر معجزیت اخکار شوے وے جالون غردو چی وی غرزول دمرا کبان پکلان دی رالل چی بیا اغی دا روچتولو طاقت نلگا اذا جالون خم راغون پر کبان خو پکرال خدا باو دا دریاب نرو باسو سنگا عیسیٰ علیہ السلام دا رب العالمین خکارا معجزی ورکڑی وی نو دے حواریین دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا معجزی لی دے وی اگی تپتا وچدا دا اللہ رشتون پیغمبر دے ایمان پی روڑے ہو او کم زیتا چی با عیسیٰ علیہ السلام گردے دا دی با سرو نا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبری دا سے وچی زی پا زی با علاقہ پا علاقہ گردے دا یو زی کے خاص اقامت نو یو کلی کی دعوت اغینا بل کلی تزا اغینا بل کلی تزا زی پا زی دا ارچا کور لا دا ہرچا بیٹک لا او دا ہرچا اجریل او چا کم زی با گونڈا و دے بورتا او دعوت دا دین دا اللہ بے ورکو وی چیزان سر بے یو کنڈول کردو یو جام یو کونٹے او یو گومنز دا دری سیدون حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر دا جامون علاوہ نور ځان سره اسم نه ګرځو هر سیز نه ځان ساته وې په دنیا کې د مسافر د خپل جون دی او نبی علیہ السلام فرمایي چې د دنیا مثال دی یو انسان داسې دی لکه مسافر
بلکې مسافر هم نه د لارې تېرېدونکي مسافر خو بیا هم یو ځای کې دمه کوي ځان سره یو جوړه جامې ګرځوي نه په لاره چې یو سړی تېرېږي هېڅ ټکانې نه معلومه. نو حضرت عیسی علیه السلام هم داسې و، مسیح ورته وایي. عیسی علیه السلام ته په لاره سفر کوونکی ګرځېدونکي نو یو جام د اوبو دپاره او یو ګمن یو سړی یې ولید چې هغه د لښتي نه په لپ او بل اخېستی او څکلی اوهو ما خو جام ځان سره ګرځو چې دا پکې اوبه څکم د جام نه بغیر خو اوبه څکلی کېږي هغه یې وغورځو او ګومنځ دې لپاره چې د خپل ویښته پې ګومنځ کړي وی په لاره تېرېدی او بل کس و هغه په مخ لپه واچوله مخ سره یې ووینځل نو بیا په دې ګوتو باندې د خپله ږیره واروله ګوته کې دا ګوتې دې ږیره کې ورکولې او هغه یې وارول وی ما خو ویږه بغیر د ګومن نه ویښته نه واریږي دا خو د ګومن نه بغیر هم د سر او د ویښتو واریدل کېږي ګومن یې ورپسې وغورځوله دغه امسا او ضروري جامې به ورسره وي او کوڅه په کوڅه او ځای په ځای به ګرځېده او خلکو ته به دعوت ورکوو حواریین یې ملګري خلکو کې ډېر زیات مشهور شوی انتهایی زیات ځکه چې یو انسان د الله په حکم مړی جم دی کوي برګ مرض والا او ړوند انسان دا د الله په حکم جم دی کوي دومره شهرت یې مونته او نوجوان 40 کالو ته عمر لا نه دی رسېدلی بل الکانه ولا رب العالمین پیغمبري ورکړې وه ډېر لوی شهرت یې مونته و نو هر چا به د معجزو مطالبه کوله نو یو ځل د حواریینو د خپلو ملګرو ته یو ځای کې مطالبه وکړه ای عیسی اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء وی اللہ تعالی داسې به وکړي ای عیسی الله به داسې وکړي چې د اسمان نه تیار خوراک مونږ له نازل کړي لګیا یو که نه تا سره خدمت کوو خلکو له دعوت ورکوو الله ته خلک بلو چې د دې پخلي نه او د دې ګټې وټې نه او د دې دوبیتوب نه او د نورو قصو پیسو نه خلاص شو تیار خوراک راځي عیسی علیه السلام خو پوه شو کم قوم چې معجزه غوښتې ده او بیا پې ایمان نه دی راوړی هغه قوم الله تباه کړی هسې که معجزه راغلې ده د پیغمبر او چا منلې نه ده نو الله نه دی تباه کړی خو چې غوښتې ده او د هغې د پاسه یې مو نه مني نو بیا هغه قوم الله تباه کوي نو عیسی علیه السلام خو پوه شو چې دا معجزه خو دوی وغوښته او دا خو الله کولی شي وبې کړي خو که بیا هم پې څوک ایمان راونړي یا څوک انکار وکړي تباه به شي وی اتقوا الله ان کنتم مؤمنین که مسلمانان یې د دې خبرو نه پرهېز وکړي مه کوئ بس الله ته توبه وباسئ پام کوئ دا څه کوئ لږې معجزې مو لیدلې دی ورته څه وایي دی ورته وایي چې نه مونږ یو مقصد دی په دې زمونږ پکې دا مقصد دی چې دا به تیار خوراک راځي یو درستخان یو خوانچه به راشي او زمونږ دپاره به هم خوشحالي وي او دا رب العالمین دپاره به هم یو نښه به یا الله یا قدرت یو نښه به او دا خلک هم غواړي د دې یو ارمان به هم پوره شي نو ممکن ده چې ډېر خلک نور مسلمانان شي دا معجزه وویني ډېر خلک به مسلمانان شي حضرت عیسی علیه السلام یې مجبوره کړه رب العالمین ته رجوع یې وکړه بار صحرا ته ووت میدان ته 2 رکعته نفل یې وکړل او زړې جامې یې واغوستې لکه د عاجزۍ الله چې سوال هم قبلوي په عاجزۍ کې قبلوي شکل یې د عاجزۍ جوړ کړه جامې یې د عاجزۍ جوړ کړه رب العالمین ته لاس ونیو اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك یا اللہ تعالی سوال کوم اللهم ربنا ګوره خلک وایي عیسایان وایي دی خدای دی څوک وایي د الله زوی دی دروغ ټول دروغ وایي سبحانك هذا بهتان عظیم هغه الله ته سوال کوي اللهم یا الله ربنا اے زمون پروردگار الله ته سوال وکړه حواریین ته شاته ودرېږي زما په دعا امین وایي انزل علينا مائدة من السماء د اسمان نه یو خوانچه راته رانازل کړه د اسمان نه ځکه چې د ځمکې دا رزق چې مونږ خورو دا هم د الله دی که نه چې دا ته په کومه خوانچه پرلت راتاو کې ورته کښېنې نو دا خو که الله پیدا نه کړي نو مونږ یې پیدا کولی شو په خپله غنم یا جوار خو الله د دې ځمکې نه رایستی دی دا خو د الله قدرت او طاقت دی ته به محنت کې راوباسي الله وی نه دا خو هم ستا ده خو الله د اسمان نه غواړو مائدة من السماء چې اسمان نه را روانې او په سترګو یې وینو تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا والله زمونږ د خلکو دپاره هم د خوشحالۍ ذریعه او د وروستنو خلکو دپاره هم د خوشحالۍ ذریعه وآیة منک والله ستا یو قدرت یو معجزه شي خلک یې وویني او خلک پې ایمان راوړي معجزه شي دی الله ته یو سوال
چې سوال یې وکړ عیسی علیه السلام د خپل قوم ته ویلي ګورې یو خبره کوم معجزه به راځي خو که د دې معجزې سره هم د الله د قدرت نه انکار وکړ الله ذوالجلال په خپله فرمایلي قرآن حکیم کې الله فرمایلي وی چې دا به نازلوم خو که د دې سره هم دوی انکار وکړ لأعذبنهم عذابا لا أعذبه احدا من العالمین داسې سزا به ورکم چې مخلوق د خدای له به مې په ځمکه داسې سزا چېرته نه ورکړې ګوره پوه یې که په مخلوق د الله له به مې داسې د عبرت سزا چا له هم نه ورکړې لکه دې چې بیا ورکړو پوه یې که بس وی نه بس ایمان به خامخا به دا معجزه زمونږ الله ته سوال وکړه ښکاره شي دا یې وکړل چې رب العالمین په حضور کې دعا وکړله وایي چې یو سپینه وریځ راغله هغه سپینه وریځ ورو ورو راښکته کېدل او دا ټول حواریین او د عیسی علیه السلام ملګري او چې څومره مسلمانانو داسې تماشګیر راغله ټول ورته اوس ولاړ دي په تماشا تکه سپینه مزېداره خشته وریځ راغله یو غونډه وغه راکوزېږي راښکته کېږي راښکته کېږي راښکته کېږي ځمکې ته راورسېده یو کلاو میدان کې وریځ راغله خلک خو صرف سپینه وریځ یې بل شی نه هغه وریځ کې دننه الله یو درستخان راکوز چې ځمکې ته هغه وریځ راغله وریځ ختمه شوه نو درستخان راښکاره شو لوی درستخان او په هغې درستخان د پاسه خوراکونه پراته دي او بیا پې د پاسه یو بل درستخان پروت دی لکه څوک میلمه په خوانچه کې څه شی راوړي د پاسه پې یو بل درستخان پروت دی چې خوراک پې پټ حضرت عیسی علیه السلام فورا الله ته په سجده پرېوت د رب العالمین شکریه ادا او ویم ژړل چې الله زه ستا شکر ادا کوم زما سوال دې قبول کړ یو لویه معجزه دې راښکاره کړه الله دا معجزه زما د قوم او د خلکو د بربادۍ او د هلاکت ذریعه مه ګرځوه ویې ژړل اعلان یې وکړ وی ستاسو سوال قبول شو الله د اسمان نه درته خوانچه راکوزه کړه خو ګورئ شرط پکې دی چې مالدار به دا نه خوري غریبانان به یې خوري او خصوصا هغه خلک چې هغه بیمارانی رنځورانی هغه خلک به مخکې کوي ړومبې به یې هغوی خوري دا روغ به یې وروسته خو مالدار به یې نه خوري صرف غریب به یې خوري دې شرط مخکې هم دی مالدارو سره یې خوري مالدار ورته ویلي چې نه زمونږ خو هر څه پوره دي دا معجزه راښکاره کړه چې دا غریبانان یې وخوري زمونږ دا نوکران او دا چاکران یې وخوري دا ډېره دی دا شرط یې ورسره مخکې تړلی وی راځئ دا ټول غریب یې ورته یو ځای کړل چې څومره بیماران او دی ورته یو ځای کړل دوی خو خلک خوشحاله وو وی خورئ وی نه د الله رسوله ړومبې به پې شروع تکې وی په مې مه خورئ وی نه ړومبې شروع به پې تکې درستخان نه یې هغه سر لرې که هغه کپړه او داسې خوشبویي ترې لاړه داسې خوشبویي چې په مخ د ځمکه داسې خوشبویي چېرته هم چا نه وه محسوس کړې اعلی ښکلې بړاسو خوشبویي او بیا چې وکتل څه پکې یو کب و پکې یو مایې ټول درستخان د سر نه تر ویخه پورې یو رویت شوی کب دا مینس کې پروت دی او ګیر چاپېره چې په دغه علاقه کې کم قسم ترکارۍ او خوراکونو د هغې ډونګې یعنې د هغې لوښي د هغې کټوۍ پرتې وي قسم هغه زمانه کې چې کم قسم ترکاري وه هغه ترکاري د هغې ځای په ځای کټوۍ لګېدلې دي د هغې ډونګې د هغې لوښي پراته دي او ورسره میوې هغه زمانه کې بې موسمه میوې چې څومره وې هغه میوې ته ګیر چاپېره پرتې دي تر دې حده پورې زمونږ کتابونه لیکي چې سرکه اچارونه خواږه یعنې کوم نعمت چې د رب العالمین و د هغه ټولو نعمتونو نه درستخان ډک او منځ کې رویت شوی مزېدار اعلی کب پروت دی لګیا دي خوراک شروع شو خلکو ته خوراک د الله درستخان الله اکبر زمونږ د انسان درستخان او بیا د رب العالمین د سخي ذات درستخان او چې د پیغمبر معجزه او د پیغمبر په دعا راغلي نو دې کې که زه ډېر هم تقریر وکړم چې دا شی و پکې دا شی و پکې دا نو دا زه نشم کړم فایده او برکت پکې څوم داسې ډوډۍ چې چا څومره به خوړه شربتونه ورسره اعلی قسم زنجبیل د جنت شربتونه ورسره هغه ورسره څکه نه خو په دې ډوډۍ کې دا شته چې چا به خېټه خرابوي نه پکې دا شته چې په چا به دړ راولي ولې د الله مېلمستیا ده نه په دې خوراک کې دا شته چې چاله به تکلیف ورکړي بلکې کم بیمار چې لوړی خوري جوړېږي دا پکې بیل برکت دی څومره مریضان چې راځي او خوراک دې خوري جوړېږي د ډاکټر او د طبیبانو نه خلک خلاص شو بعض علما وی روزانه به دا خوانچه راتله او بعض علما وی نه یو د اتوار پر ورځ به راتله خلک به ورته ناست وو
خو دا بعض علما چې څوک وي د اتوار پر ورځ وراتله چې دغه خلکو به دغه اتوار د دې نه ډوډۍ وخوړه تر بل اتوار پورې به مالو ډوډۍ ته به ضرورت نه او څوک وي نه چې روزانه به راتله دوی به ورته ناستو دقه سپینه وریځ بلاله او د هغې په میانځ کې به خوانچه راښکاره شوه او حضرت عیسی علیه السلام به ته هغه د پاسه کپړه لرې کړه او لاندې به پکې هغه رود شوی کب او ګیر چاپېره قسم قسم میوې به وي او د دنیا بیماران او مریضان به راتلل خوراک به ته کو جوړېدل به 40 دن څلوېښت ورځې پرله پسې دا خوراک راغی 40 ورځې متواتر سازش شروع شو صاحب سازشونه خو شته که نه لومبی هغه مالدارو سازش شروع کو هو دا ولې هغوی ته تکلیف و هغوی خو دا وي چې زمونږ دا نوکران او چاکران دي دا کار به مونږ له کوي او ډوډۍ به د عیسی علیه السلام خوري ډوډۍ به د خدای د عیسی علیه السلام به وخوري او کار به مونږ له کوي هغوی چې تیار وو مونږ ته هغوی د خانانو کار کوو لیونیانو چې بیا کارونه کوو لاړل کورونو کې ډډې ووایي یا لکه زمونږ کار خپل کار کوو ډوډۍ له خلک کارونه کوي ډوډۍ مونږ ته د جنت په تیاره میلاوېږي په تاسو څه کوي چې د څښا ټوکړه موکړه به ته راکې د یارې میوې او صاحب د خان نه د هغوی خوراک مزېدار شو ولې د جنت خوراک دی او قسم قسم میوې دي او چې دا میوې دي ورته کېښودې او د جنت خوراک دی او پکې بیمارتیا هم نشته او روغ صحت پکې شته نه چا کار لري چې پر دې خدمتونه ډوډۍ لپاره هغې وایي چې دا څه په مصیبت اورېده زمونږ چې کوم نوکران و کوم زمیندار و کوم کار به را لګو دا کارونه به راله څوک کوي ښه اخوا حکیمانو ډاکټرانو غوبل جوړ کړه هغوی بوک هړتال شو چې زمونږ قصه ختمه شو خرابه شو ولې د دې ګټه خو په دې کې چې څومره خلک نه جوړ نو دکان رواني بس خلک جوړ شو او زمانه چا وه زمانه د حکمت او د طب د هغه لویو لویو بلاګانو چې هغه د زمانې لوی لوی فیثاغورس او دغه خلک چې د طب لوی لوی کتابونه لیکلي او د دنیا خلک به هغوی له راتلل د دغې خلکو دور او زمانه ده ارسطو ارسطاطالیس تاسو ارسطو نوم به اورېدلي په طب کې دغه زمانه او دغه دور دی هغې وی اوهو دا عیسی علیه السلام زموږ رزق کې ګوتې ووهلې دا دې څه وکړل مونږ له اوس څوک راځي نه ټول خلک ستا په ډوډۍ جوړېږي نو مونږ خو دوکانونه دغه تش په کرسو ناست یو مونږ له څوک چېرته راځي هغې ځان له غم جوړ کړو او لویه پراپیګنډه جوړه کړه هذا سحر مبین دا خو جادو دی دوکه ده سحر دی دا څه کوې د تیارې به بلد شي سبا به دا رزق لي بیا به هم کار ته ډډې نه لګي څه کوې خلک یې راوچت کړل صاحب لویه هنګامه جوړه شوه عیسی علیه السلام پس لوی نفرت بادشاه هم راوچت شو د بادشاه وزیرانو دا خلک لوی غوبل یې جوړ کړه یاره داس هلک خو مصیبت یې موږ ته جوړ کړی دی کله ماشومانو ته وایي کور کې هغه ګوټ کې خوراک ورته وشه راواخله ټول ماشومان راته په دې لمسئ کله دا شی کوي کله هغه شی کوي دا څنګه مسله جوړه شوله بس عیسی علیه السلام خو پوه شو بیا دومره ظالمان دا د یهودو ګورې ښه دا ټوله خبره مې همدې لپاره شروع کړې ده دا سازشیان ټول یهودیان یهود د زمانې تا دغه وخت کې بل مذهب نو یهودیانو او عیسی علیه السلام پکې راغی دغه حواریین د عیسی علیه السلام ملګري د عیسایان باقي چې څومره ټول یهودیان دوی پراپیګنډه جوړه کړه بادشاه ته وایي دا عیسی علیه السلام وجل پکار دنه دا وطن خلاصول پکار دا خو به سبا بادشاه سلامت ستا فوج کې هم څوک نوکري نه کوي ستا پولیس کې به هم څوک نوکري نه کوي ستا خدمت به هم څوک نه کوي ځکه تیاره ډوډۍ ورته میلاوېږي سبا به دا پیغمبر دې د جامع بندوبست هم وکړي دا هر څه به راته نظام ټول مفلوج شي دا به څه کوو چې کومو خلکو په هغه دی د عیسی علیه السلام مقابله شروع کړه الله ویلو کنه لاعذبهم عذابا لا اعذبه څنګه احد من العالمین داسې سزا به ورکم چې په مخ د ځمکه به مې ګورې بیا چاله نه ورکړې هغه سزا څه وه د عبرت سزا هغه دا وه چې الله ټول خنزیران کړل سوران او خنزیران ته جوړ شو شکلونه بدل شو او تاریخ لیکي سترګو نه به اوښکې به دی आवाज بچا ورکا فلان کې د فلان کې زوی نو سر به وړاقه یو سر به کې سر وړاقه چې زین بل به आवाज ورکا روړ به ولا راغی فلان کې د فلان کې زوی بل سر به سر وړاقه چې دا خو زین خبره نشوي کول شکل د سور ګرځیدل د سور سرمن د سور د خنزیر ګوره خنزیر په ټولو حیواناتو کې ډېر ګنده او پلیت حیوان دی ځکه خو الله حرام کړی دی د خنزیر خوراک سره ګندګي انسان 14 مات کی او انسان ته پاسی خنزیر راشي مکه ګندګي وخوري خوراک یې ګندګي ده ځکه خو الله نجس حرام دي خنزیر ټول خنزیران شو اور ولې پټول مردار شو کم قام چې مسخ شوی دی او شکل یې بدل شوی دی اور ورځو کې د هغه مردار شوی بعضې خلک وایي دا بیزوګان او دا وایي هغه قوم دی چې هغه مخکې الله شکلونه بدل هغې اولاد دی چې الله جاله شکلونه بدل کړي نه 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 کوم قوم چې مسخ شي د هغوی اور ورځو نه زیات جون نه اور ورځو کې دننه دننه مړه شي
د دې بیزوګانو په شکل باندې قومونه مسخ شوي چې هغه سوران او خنزیران شو بس علاقه کې نورم غوبل جوړ شو خو د چا به پلار او د چا به رور او د چا به زوی پکې بس لوی پراپګاندا جوړه شو چې یاره بس دا عیسی علیه السلام بادشاه ته خلکو رجوع کړه چې دنه مونږ خلاص کړو دی ووجه مړی کړه دې نه مخکې حضرت زکریا علیه السلام غریب په ونه کې راکړی حضرت یحیی علیه السلام یې په چاړه لال کړی دي په سونو پیغمبران یې شهیدان کړي دي د یهودیان بس بادشاہ اعلان وکړ کوم ځای کې چې حضرت عیسی علیه السلام بیا راوینیسي بس د دې علاج دا چې دی به وجنو پرېږدو یې نه او دله مونږ سزا ورکړو عیسی علیه السلام سره د خپلو حواریینو ملګرو کله یو ځای ته کله بل ځای ته هغه ته خو پته وه چې دا خو د پیغمبرانو د وجلو بلد خلک دي دی خو په شواروس کې دننه په سونو پیغمبران وجلي دي دا یهودیان دا ډېر انتهایي سازشیان دي دې په زړه کې چې کوم سازش پروت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف خو ته پته وه چې دا د الله پیغمبر دی فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به الله قرآن کې فرمایي چې هغه پیغمبر ولا راغی چې دی او پیژل چې دا الله رښتونی پیغمبر دی بیا په پاسه کفر نبی علیہ السلام په پیژند ورته پته ولا غي په کتابونو کې باقاعده د نبی علیہ السلام اوصاف موجود پراتو چې د اخر زمانه پیغمبر بدل خلکو ته به ګوره د اخر زمانه پیغمبر به یو دا به شکل یو دا څه کار به کوي یو دا څه اوصاف به وي او مونږ به هغه مرسته کوو لکه اوس چې مونږ د مهدي او یا د عیسی علیہ السلام خبرې کوو داسې به د یهودو د نبی علیہ السلام صفتونه کوو خو چې پیغمبر علیه السلام څنګه مدینې منورې ته راغی او دوی ته پته ولګېدله اوهو دا خو به زموږ مشري ختمېږي که په دې ایمان راوړو نو کفر یې خو د مدینې خلک ولې مسلمانان شو ځکه دوی ورته د پیغمبر علیه السلام هغه اوصاف بیان کړي چې نبی علیه السلام راغی هغوی وپېژنده چې دا خو واقعي رښتونی پیغمبر دا خو هماغه دی چې یهودو مونږ ته د هغه صفتونه بیانول دی خو هماغه کار کوي چې مونږ ته به یهودو سوی نو د مدینې خلکو چې د یهودو نه کوم صفت اورېدلی و د هغه صفت په بنیاد هغوی په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړ او یهود پې کافر پاتې شو عبدالله ابن سلام لوی یهودي غټ دا یهودیانو مشر راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ورته ودرېده یو څو تپوسونه یې ترې وکړل چې تپوسونه یې ترې وکړل لاس یې ورکړ د الله پیغمبر الله صادق وکړه اسلام یې راوړه مسلمانان شو پاک ټک خدای پاک مسلمان کړ وی ان وجهک لیس بوجه کذاب اے پیغمبر ستا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی ګوره تو مغه پیغمبر چې زموږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر کوم صفت ذکر او مغه خو د الله رسوله داسې کار وکړه چې یهودو له لاړ شه زه به ځان پټ کړم غږ به نه کوې چې عبدالله ابن سلام مسلمان شوی دی ولې که پته خلکو ته پته ولګېده نو بیا به قصه بدلې غږ مه کوه زه به هغې کې کښېنم دې لاړ ټول یهود یې راغونډ کړ تاسو راځئ د آخر زمانې دا دعوه کوي د پیغمبرۍ څو خبرې ورسره وکړو نبي علیه السلام ورغی تپوس ته کوي مخکې خو هغه ایمان راوړی ځان یې پټ کړ وی عبدالله ابن سلام تاسو کې څوک شته وی او دي وی څنګه سړی دی وی خیرونه مونږ ټولو کې غوره سړی دی بهترین وی نسب یې څنګه دی ابنو خیرنا زمونږ په بهترین نسب والا سړی بهترین پلار نیکه په نسب ډېر اعلی او ډېر بهترین او ډېر ښه سړی دی وی که د عبدالله ابن سلام مسلمان شي تاسو به ایمان راوړئ وی خدای دې هغه د ایمان نه وساتي هغه خدای دې ایمان نه وساتي ستا د ایمان نه هغه اسلام نه راوړي وی کم یو دی ولېږه اپاسې ده وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ځکه نبي علیه السلام خو مخکې دعوت ورکړی هغې سوالونو جوابونه هم ورکړي وی تاسو چې څه وایي ما وپېژنم او ته رښتونی پیغمبر یې او زما در باندې ایمان دی اوس وی څه وایې وی شرنا وابن شدنه وی ګنده سړی بل نشته او نسبي وی دا خراب سړی وی نبي علیه السلام د عبدالله ابن سلام وی صاحب دغه نه یارېدم وی دا بهتان والا قوم پخپله وی ان اليهود قوم بهتون عبدالله ابن سلام وی زما دا قوم یهود داسې قوم دی چې بهتانونه تړي یو دلته چا تپوس کوي قرآن حکیم کې الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم یهودیان دا نبی علیه السلام داسې پیژني چې دی رښتونی پیغمبر دی لکه خپل بچی چې سړی څنګه پیژني چې دا زما زوی وی دا رښتیا دي عبدالله ابن سلام ورته څه وایي وی بلکل وی په خپلو بچو کې م شک شته او په ده کې م شک نشته د خپلو بچو نه یې ښه پېژنو چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی وی ځکه بچو کې م شک ځکه دی چې پته نه لګي چې ته ښځې م غلطي نه یې کړې مونږ ته پته نه لګي چې او ده کې م دا شک نشته دا راته پوره سوچه دی ټول قوم ته مې پته ده چې دا د الله رښتونی پیغمبر ظالمان نو یهود د هغې د پاسه پېژند ایمان یې پرې راوړل خیبر کې زهر ورته واچول په چیرې کې مې چیرې پرې بلې اوچت کړو نبي علیه السلام له دعوت ورکړی پرې راغورځول الله ته بچ کړه دا دومره خطرناک قوم دی یهودیان نن څومره خلاف
سازشونه چې د مسلمان جوړي د عیسایان قمقل دا تاریخ هم لیکي تاسو وګورئ کنه تجزیه وګورئ د اخباري رسایلو دی برته د تجزیه کې هم لیکي عیسایان قمقل د يهودو خیال دې دوکه کوي خطا کوي مونږ عیسی علیه السلام څومره احترام وایي کنه پیغمبر دی د الله مقرب بنده دی پیغمبر دی مونږ وایو اسمان کې جمع دی ناست مونږ یې دونه احترام کوو او د یهودو اوسم دا عقیده چې مونږ وجلې دی او بیا راجم دی شوی دی هغې خو مونږ وجلې دی عیسایانو بیا راجم دی شوی دی او صاحب هغه دوستان دي سره یو بل سره د مسلمان خلاف په سازشونو بهر کیف بادشاہ هیرودیس بادشاہ دغه وخت هغه اعلان وکړ راوینس دی مونږ پانسی کوو نو د هغې خلکو پانسی به دا وه چې یو لرګی به یې بره وتړه لوی لرګی وګد او د هغې د پاسه به په دې مینځ کې داسې یو بل لرګی په پلنو باندې ټک کړو نو سړی به یې ورته اوچت کړه داسې به پرې خور کړو دا لاسونه به یې وله په هغه لرګي خواره کړل نو په دې لاسونه به یې وله میخونه ووهل په دې لاسونه په دې سینه به یې وله میخونه ووهل غټ غټ میخونه به دا خپې به یې وله دواړه یو ځای کړې په هغې به وله پاسه میخ وو دې به اویزاندو په دا سولی کې دې ته به سولی وي صلیب په هغې کې به اویزاندو مارغان به راتلل غوښې به یې ته خوړلې او په هغې کې به ته څه صلیب یې جوړ کړه وی دا پریدونه دې وجلو ګرځې ورپسې را پیدا کړه حضرت عیسی علیه السلام یو ځای کې ناست و خپلو ملګرو سره او دوی راغلل هغه علاقه محاصره کړه د بادشاه د سپایانو چې محاصره یې کړه معلومات یې وکړل وی دې کوټه کې ناست یو مخبر ورغی وی زه ورځم زه یې ګورم رب العالمین عیسی علیه السلام اسمان ته اوچت چت سورې شو قرآن حکیم کې الله او هغه الله پاک اسمان ته پورته کړ بالکل جم دی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له فذلك الله فرمای بل رفعه الله الیه وما قتلوه یقینا الله وی بالیقین درته کې دوی نه دی وجنه ما دا انت اسمان ته پورته کړل هغه اسمان ته پورته کو چې هغه کم سیړي کوټې ته ورننوت دی ورته هغه سیړي وته ویل چې په کومه کوټه ورننوت ما پس راځي دی کوټه کې چې ورننوت هغه شکل الله د عیسی علیه السلام مړی نه پورته شکل لاندې نه مړی نه پورته شکل د هغه د عیسی علیه السلام دی ولل بس کله کې هغه راونیو هغه وی زه نه ما څه کوې دی نه مخکې شه مخکې کېږي که نه مخکې کېږي بویه ته د چغې والد ما بوځې ستاسو هغه ملګري نه یم شابه مخکې شه ته زموږ ملګري له کوم ځای نه شکل یې د عیسی علیه السلام بویه ته سولی ته یې ور وخېږم چې ور ویښېږه او مغه چلې ورسره وکړم مړی یې کړ جامې ته یې خوا شو ګوري لکه دا خو زموږ دغه مخ خو یې ټیک د عیسی علیه السلام په شانته دی خو لاندې لاسونه خپې خو یې زموږ دغه ملګري دي نور وی لکه هغه عیسی علیه السلام که دی وي زموږ ملګری څه شو او که دا زموږ هغه ملګری عیسی علیه السلام څه شو قرآن کې الله وی ولکن شبه له په لوی شک کې پرېوت لوی مصیبت کې پرېوت بل رفعه الله الیه الله وی ما ځان ته پورته دی خو یې موږ مړ الله وی ما قتلوه نه وجلې او ما صلبوه نه پسولی کړی دا الله قرآن اوس داسې عیسایانو څه عقیده د عیسایانو اوسنۍ عقیده دا ده چې مور ورپسې ژړل نو بیا الله دې را جمع دی کړ او مور له راغی او په یو غار کې ننوت او دا عیسی علیه السلام د الله زوی دی العیاذ بالله او ځان سره اوس الله بوتلی دی خپل بندیم او دا زموږ عقیده ده الله له نه زوی شته او نه وله لور شته د الله زوی ته حاجت دی په زوی څوک څه کوي زوی خو خلک دی له کوي چې زه بوډا شم چې زما خدمت وکړي نو په الله بوډاوالی نه راځي زوی خلک دی له نیسي چې زما د مرګ نه پس به زما وارث نو په الله مرګ نه راځي الله د بچو نه د لونو د اولاد نه پاک دی الله له دا څیزونه نشته نو عیسی علیه السلام رب العالمین بر اسمان ته وخېږه څه موده پسې مور هم بیا وفات شو او دوی په لوی شک او په شبهه کې پرېوتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت نه مخکې به بیا عیسی علیه السلام راکوزېږي دنیا وعدې نه دی کړی د 33 کالو په عمر کې بر اسمان ته ختلی دی 33 کاله عمر یې اسمان ته لاړ بیا به کله راکوزېږي هغه وخت به راکوز شي چې په دې علاقه کې فتنه راشي او داسې فتنې راشي لکه اوس چې کومې فتنې روانې دي په ټوله دنیا باندې د عیسایانو حکومت بشي تر دې حده پورې چې د مکې مکرمې او د مدینې منورې ګاونډ ته به هم د عیسایانو حکومت ورسي الله دې دا د ورغه اوس نه راولي یعنې چې مونږ اندازې ته ګورو ځای په ځای د دې د خپې خخۍ یو ځای کې
په جماوي او ان شاء الله چې دا زمانہ نه دینه مخکم دوی عیسایانو په دنیا باندې یو وخت قبضه کړې و جنگ ازادي او 1857 هغه قصې په تاسو ورېدلې لیکن الله بیا خپل وسته خدا دوی کوشش دی یو وخت په دنیا غ هټلر او هغه دور او د انګریزانو په عیسایانو په دنیا باندې د قبضه کوشش کړو پروردگار هغه خپل وسته لړل بیا په برتانیې او په امریکای پورې محدود شو اوس بیا لګیا دي کوشش کوي ان شاء الله بیا به الله خپل وباسي ټینګيږي بنه که خیر خو خیر د دې کوشش دی دی براشي په ټوله دنیا با قبضه ونیس چې په دې دنیا باندې دوی قبضه وکي عیسایان دغه وخت کې رب العالمین بیا حضرت مهدی را پیدا کی مهدی به پیغمبر نه یو نیک انسان وي ډېر خلک به دغه وخت کې د مهدی توب دعوه کوي ځکه مسلمان به ډېر کمی مسلمانان به په پالاقو کې خو پټ به لګ لګ به شام کې به لګ به مکه مکرمه کې به مدینه منوره کې به یو جاړي به الله ته فریادونه وکړي بیت المقدس به هغه په قبضه لته لګي چې په علاقې کې څومره دی ټول د کافرو قبضه لته لګي وی مهدی با په مدینه شریفه کې را پیدا شي او د خلکو نه بدیر اتختی نو مکه مکرمه ته براشي او په مکه مکرمه کې با خلک د سره بیا د خلافت بیعت وکي دی به د خلکو مشر شي لاس پرونی او نه خبيسي نوم به د پیغمبر علی السلام فرمایي زما د نوم په شانتي محمد به نوم د پلار نوم به زما د پلار د نوم په شانتي عبد الله د مور نوم به زما د مور د نوم په شانتي آمنه او ظاهري شکل او خوی به زما په شانتي او دوا به غټه نه خوي دوا یو نه خبرې چې په دغه روزه کې چې خلک د سره د بیت الله په خوا کې بیعت کوي د شپې بس پومه تندر نسی ټول دنیا به ته وګوري چې پومه تندرونه وي او په 15 روزه باندې بنورم تندرونه سي هم په روزه په میاش کې بس پومه تندر نسی او د هغه روزه په 15 روزه باندې بنورم تندر نسی او دی به مقام ابراهیم سره خوا کې وی چې خلک به د لاس نه رونی سي او بیعت به سره وکي او غټه نه خبه بل دی چې د اسمان نه به یو غیبی आवाज وشي هاذا خلیفۃ الله دا د الله خلیفہ دی مهدی اطیعوا له واسمعوا له دا اطاعت تابعداریو کې خبره وره دا یو غیبی आवाज وشي دا به غټه نه خي بس خلک به رونی سي او بیعت به سره وکي خلیفہ به کې خلک او دغه عیسایانو خلاف بده جهاد شروع کی نو دی بدن سره د مکه مکرمه او د مدینه منوره لخر راوالی او د دمشق شام ته براشي عیسایانو سره جهادونه به شروع شي کله یو طرف ته جهاد کله بل طرف ته جهاد عیسایان هم پکې مري او مسلمانان هم شهیدان کیږي او دی به بیا راشي بیت المقدس ته چې کوم موجوده شام د علاقې ته براشي دا بل فتنه بروزی دا مخکې د عیسایانو فتنه و بل غټه فتنه بروزی چې هغه ته بر دجال فتنه وای دجال بروزی دا یو لوی خبيث په زنجیرونو په جزیره کې تړلې دی بر اخلاص شي او دی بغیر دی په خلق به ایمان وروړي داوا بکې چې انا ربکم استاسو ربم انا الہکم استاسو لوی خدایم تم ایمان وروړي خلق بلګي دړادل ایمان به خلق وروړي ولی ځکه چې هغه سره به ډوډۍ وي نن سبا خلک ډوډۍ لپاره سپری دي هغه سره به مالی دولت وي د ځمکې د خزانه چې په لار رضی الله به داسې قدرت او طاقت ورکړي چې په دې غرونو کې اوځي په دې څومره سره زر او سپین زر پراتري الته به ته پته راو به غرو ځمکې ته راو به سره سپین زر سره زر دي سره زر په میدان ته راو بس نو چې خلکو لارو سره او سپین ورکړي په ایمان څوک سګي د پیسې د پر قسم دي چې خلک ایمانونه نه چار سپری دي ولې نه پری دي دا چې څومره د امریکای او د يهودي جنټان دي دا څوک دي دا مسلمانان دي د پیسې لپاره د يهودي جنټي کاوه د پیسې لپاره د عیسایانو جنټي کاوه د پیسې لپاره د مسلمانانو خلاف سازشونه کاوه نو پیسې لپاره دي نو خلکو له پیسې به ورکړي دولت به ورکړي مال ډوډۍ هر څه به ورکړي او ګرځي په دې ټوله دنیا باندې چکر به لګي او چې څوک خلاف کوي وسره به اور رواني اور هغه اور کې به غورځي او چې څوک په ایمان وروړي خوشاله به ولا ورکي نبی علیہ السلام فرمایي چې ګوره داغه اور جنت ته او هغه سره چې کمال او دولت او باغونه دغه جهنم دی څه مطلب که اور ته غورځول یریګه ما نیک به جنت ته ځي
او که خوشاله درکړي نو ظاهر کې خو جنت ته خوشحالي ده باغونه مال دولت ته خدا د جهنم ذریعہ ده د مدینه منوره خواله بورسي وي دجال په پټوله دنیا ګرځي صرف مکه مکرمه او مدینه منوره ته بنشي داخله دي د دې دوالو خارونو په لارو په کوسو په درو باندې الله فرشتي ودرولي دی بنزدې کې دې مرته نشي مدینه منوره د خواله بورسيږي نو زلزلې په دې دوالو خارونو راشي نو چې کم په دې دوالو خارونو کې خراب خلقي غیبت روزي د مکه مدینه نه د زمرګري بشي نیکان به کې پاتې شي یو کس براشي د دجال چې کم څوکیداران دی هغه ته وسه شو هغه دجال هغه به خدای موږ د خدای ګستاخی کې هغه د موږ خدای دی مړی کې انور ورته نه تاسو خپل خدای په دې تاسو ته نه چې ما متعلق څوک ارسوي وجه بینه مال به راوله دې خپل خدای له بوز تاسو لري به ونی چې دجال ته ور مخامخ چې ور مخامخ کی ورتا چې وته ګور او ما خو پوره یقین راغی چې ته مغه دجال چې کوم مطالب مونږ ته دوالو جهانو پیغمبر ویل دي ولی ځکه نبی علیہ السلام فرمایي و اذا خسترګه به لکه د انګور پشان تکشنی لنده به لنده او لکه د انګور شین انګور پشان به بار روتی له شینولی پشان ته قبیح بخکاری او ګوره پوښه اے مسلمانانو الله ګوره لون نه ده ادستر ګړنده او په دې تندې د پاسه به لیکلي کافر کاف الف فر کافر دا به په تندې د پاسه لیکلي شي خو مسلمان به پیږي کافر به نه پیږي مسلمان به پیږي چې دې پی لیکلي نو چې څنګه وته وګوري وي مونږ ته ما یقین راغی چې تو ماغه خبيث دجال ته چا متعلق چې مونږ ته دوالو جهانو سردار فرمایلی دجال به بټرونی سي خلکو ته وې خلکا کدی زمړ کم او بیا واپس جمع دې کم زمون خدای به منه زما خدای غیب او توي سیب مونږ پکې مخ کې لا شک کله کړی دي تو قاسم زمون خدای وی دا سی به دې دواړو خپونه اونیسی دا مسلمان بنده به اونیسی او دا سی به راکاږي نیم به یو خو غردې نیم بل خو غردې مړ بشي او بیا به د دې وجود په دې مینس کې دا چکر ولګي نیم وجود الته پروت نیم دې خو پروت دا سی بلال شي راشي وی مړ مې کنه خلک وی او سیب وی واپس جمع دې کم جمع دې کې تاسو به مو منه چې خدای وی سیب مخکې نه منله بیا به وتا आवाज کې دواړه اندامونه به یو ځای شي بیا به جمع دي شي جمع دي شي دجال به تاسو کوي وی وای کنه اوس می خدای منه کنه وی اوس می در باندې پورا یقین راغی چې هغه خبيث دوکا باز دجال دی اوس خو دې پورا ما خپل پیغمبر هم دغه سی ویل چې او کسر ودا چل کوي اوس می پورا یقین نه وی خرابې نه سی بیا وجنه نبی علیہ السلام فرمایي چې یو ځل د یو سړی ملک دوباره نشي وجل طاقت نشي پیدا کړ زور باور کې نه به شي وجل وی ورشه چاړه راوړي په مړې بولېګ دی نبی علیہ السلام فرمایي دا مړې بول الله ر تانبه پشان کی وجلې بینش اور ببل کی اورې کده ته د غرزوم اور کې به غرزي الله به اور ګولې ګلزار کی هغه سړی به خلکو ته چغه وای دا سنگ خدای دی دا ما خو دې ملک اوسه دا دجال دو کبال دا غزنه به دجال روان شي لوی فتنه راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دجال ذکر کو په یو مجلس کې تمیم الداری او صحابي دي هغه من مرګري وسره دا نه الله نبی علیہ السلام زمانه کې لګي ښکارا کړی په پاکستان کې سوارو آبادبانی کشته د هوا په زور چلیږي وی هوا د سمت مقابل بل طرف نه لازم کشته یو جزیره ته یوړه وی هغه جزیره کې منکش انسان پکې نشته اوس په دې سوچ چې د جزیره کې د هوا د طوفان ختم شي مونږ بیا خپل کشته ته وخیو او روان شو په خیر جزیره ته چې مونږ څنګه ورلو یو حیوان دی ناشنا حیوان دی او داسې ویخت دی په ببر ټول وجود په ویختو کې ډک دی وی مونږ ته یریدو وی مونږ سره خبرې شروع کړو چې تاسو څوک یې مونږ وی چې مونږ عرب یو وی مې یریږي زه جاسوس یم جاسوس خدای پاک جاسوس دلته سکے دا خو له بلا ده دومره ویختري په ټول وجود په ویختو کې ډکته دا څه بلا ده وی ما تب تعجب په نظر ولې ګوره تاسو ورشه اخوا د اونو نه اخوا وروړې الته یو بل شی بوینه امام ارګو ته چې تاسو راځي چې ورشو چې دا بل شی بسیله وی چې الته ورلو یو انسان دی چې په زنجیرونو کې تړلې شوی د خپونم تړلې دی
او د لاسونو نم تړلی شوی دی په غټو غټو زنځیرونو او ټوپ کې داسې اوچت شي او بیا راخلاص شي او یو لوی چغه وباسي وی مونږ ته تپوس وکړو چې ته څوک یې ویریدو ته وی چې د دجال یم دجال تاسو د کوم ځای مونږ وی مونږ د فلانکې علاقې وی رانه تپوس وکړو چې هغه د امیینو پیغمبر د نبی علیہ السلام یو لقب نبی الامیین دی هغه پیدا شوی دی مونږ وی او کوم ځای دی مونږ د مکې مکرمې نه تللی دی او مدینه منورې ته هجرت کړی دی ملګري شته که نه او ملګري خو یې شته جګړې ملګرې چا سره شروع کړي دي که نه او جي جنګونه خو ډېر شروع دي کله بیا وله شکست ورکوي کله په خپله ملګري دغه کېږي په فلانکې علاقه کې چې هغه طبري ښار کې هغه دریاب دی هغه شته او جي شته وی ښه ان قریب ده چې دغه دریاب به اوچ شي یو ساس کې اوبه به پکې نه او داسې څه نورې خبرې م راته وکړې مونږ وی ته څوک یې وی د دجال نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی او د دې نه مخکې نبی علیه السلام مبارک صحابو ته د دجال متعلق لوی تقریر کړی بیان یې کړی دی راغی مدینې منورې ته راغی پیغمبر علیه السلام ایمان راوړ مسلمان شو او د ایمان نه پس وی صاحب یو قصه درته نه کوم ای وایه وی دغسې په لاره را روانو یو جزیرې ته لاړو دغسې یو بلا مې ولیدله وی دې خلکو ته ووایه تمیم الداري هغه ټوله واقعه هغه صحابو ته بیان کړه صحابه وی اشهد ان لک عبد الله ورسوله ځکه د الله رسول تا چې راته کومه قصه د دجال کړی بعینې هغه خود نه واورېدلی او ده راته هغه ټوله پوره قصه وکړه مدینه منوره کې یو سړی یهودي و دا غزوی و په مدینه منوره کې علما بعض علما لیکي چې هغه سړي نه دجال جوړ شوی دی او پیغمبر علیه السلام مبارک د هغه یو باغ کې و نبي علیه السلام د هغه ملاقات لم تلی یعنې هغه لا هم ورغلی دی هغه چې نبی علیہ السلام ورغی ځکه هغه کې هم داسې بعضې نښې وې چې خلکو چا به وي دا هغه یاره نبي علیہ السلام چې د دجال متعلق کوم خبرې کوي دا هم هغه دی یو ځل نبی علیہ السلام ورغی تپوس ته کوي هلکه وایي ته څه یې وایي ما ته یو تخت ښکاري تخت د اوبو د پاس وی نبی علیہ السلام صحابو ته وایي دا ډېره شیطانانو تخت دی وی خبر را راځي که نه راځي وی صاحب یو خبر راله رښتیا راځي او دو دروغ راځي کله دوه رښتیا یو دروغ دا خبرونه راله راځي نبي علیه السلام وفرمایل دا شیطانان دله دا واقعیت راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی ما پړه کې یو شی پټ کړی دی راته ووایه ما څه پټ کړی دی دله کې مې څه دي نو پیغمبر علیه السلام صحابو ته وایي ما صورت دخان ورته پټ کړ صورت دخان هغه آیاتونه مې په دې اړه کې راوستل او دلته کې مې په دې دله کې پټ کړل ویله ما پړه کې څه دي دې وخت کې وی نور نه پوهېږم خو دخ دخ پکې راځي چغه شه رخ شه حضرت عمر فاروق رضی الله توره راوویسته وی د الله رسوله وجنه مې نه وی نه ګورې که دا دجالي نو تی نه شي وجلی ده د وجلو کس عیسی علیه السلام دی او که دجال نیولی یو بېځایه انسان وجنې بیا هغه یو معرکه کې وروسته غیب شوی دی پته نه لګېدلی چېرته رک شوی دی خو چې کمې نښې به نبي علیه السلام د دجال متعلق یادول اکثر به ده کې موجودې وي نو ځکه بعضې علما وایي چې دا همغه دجال بهر کې دجال به راشي د هغه فتنه به په دې ټوله دنیا خوره شي د خدایه دعوه به کوي چې څه ته څوک غواړي ورکوي به بلکې تر دې حده پورې یو قوم له به راشي چې تاسو په ما ایمان راوړئ هغوی به ورته وایي چې زموږ زامن مړه شوي دي ښځه مې مړه ده که دا راله جمدي کولی شي نو بیا در باندې ایمان راوړو وایي ډېره ښه ده اوس به یې دله جمدي کړم مقبرې ته به لاړ شي اواز به وکړي هغه خلق به جمدي نه شي خو شیطانان به د تابع وي نو شیطانان به د هغې سړي د زامنو او د ښځې په شکل شي نو هغې به وایي چې دا ګوره جمدي مې کړل درنه په دې فتنه به روانې ګرځي نو دې خوا د عیسایانو فتنه دې خوا د دجال فتنه راله مهدي لاړ دغه ته شام ته په دې درمیان کې به رب العالمین حضرت عیسی علیه السلام راکوز د دمشق د جامع مسجد په سپینه مناره به فرشتو نیولي او د بر اسمان نه به راکوز کړي دنیا به ورته ګوري د مازدیګر وخت به بانګ د مازدیګر به شوي چې څنګه راکوز شي نمانځه وخت به نو حضرت عیسی حضرت مهدي به ورته وي علیه السلام وی ور مخکې شه لمانځه مخ دی وی نه امامت ستاسو حق دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما امت له الله دومره عزت ورکړی دی چې عیسی علیه السلام په کومه ډله کې موجود دي امامت به هغه نه کوي زما امتي به یې کوي وی نه امامت ستاسو حق دی تاسو کې یو کس ور مخکې چې امامت وکړي نو د مازدیګر لومبي لمونځ به په مخ د ځمکه عیسی علیه السلام په حضرت مهدي پسې وکړي
عیسی علیہ السلام ته بیا مهدي ور وجاړي، خلک به ورته وجاړي چې شکر دی چې راغلی، موږ خو په لوی غم اخته یو. خلک ټول لاړل کافر شو، چا په دجال ایمان راوړه، څوک د عیسایانو ملګري شو، کورونه هغوی قبضه کړل، علاقې رانه هغوی قبضه کړئ. او دې وخت کې به دجال هم را رسېدلی شام ته، وایي چې دجال خبر شي چې یو سړی د اسمان نه راکوز شوی دی، ځان ته عیسی وایي، به پوه شي وایي تښتي به. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال عیسی علیہ السلام ته ور مخامخ شي، دې به داسې ویلې کېږي لکه مالګه چې اوبو کې واچوي ویلې کېږي. عیسی علیہ السلام به تعاقب شروع کړي، ورپسې به شي او را لاندې به کړي، په نیزه به وایي مردار به کړي، دجال به مړ شي. خلکو ته به هغه نیزه وښیي. ولیده تاسو که دجال خدای وي نو خدای څوک وجلی شي مړ مې که نه. دجال چې مړ شي بیا به خلک د عیسی علیہ السلام ملګرتیا شروع کړي، سوچه خشته ښکلې مسلماني به شي. مهدي به دغې وخت کې وفات شي، څوک وایي 7 کاله او څوک وایي 40 کاله، دا به عیسی علیہ السلام په دې مخ د ځمکه حکومت وکړي. بله فتنه به دغه درمیان کې راشي، یاجوج او ماجوج به راخطا شي. اما الله یو طرف ته بند کړي دي، هغوی به راشي، چې هغوی راشي د دنیا دا خلک به وجني، پرېږدي به نه، یو به م وجني بل به م وجني. او داسې به راشي، دا لوی دریاب بحیره تبریه لوی دریاب دی، په هغې چې راشي لوی دریاب دی، نو د هغې اوبو ته به ور متوجه شي. نو چې دا مخکې خلک کې د دریاب نه پورې وځي او وروستي را رسي، نو په دریاب کې به څاڅکې اوبه مني. وروستني به ویې لکه د ځمکه باندې خو د اوبو څه نښه نښانه خو شته، لکه چې دلته اوبه وې جوړه، اب هغه نورو بلاګانو سکلي په مخ د ځمکه به هېڅوک هم پرې نه ټول به مړه کړي، یو به هم پرې نه دي. او بیا به څه چلو کې، بیا به لیندې راوالي، یو بل ته به وایي د ځمکې مخلوق خو مړ که، راځئ چې بره د اسمان مخلوق سره جنګ کوو، فرشتو سره او د الله مخلوق سره جنګ کوو. او عیسی علیہ السلام به دغې وخت خپلو ملګرو ته وایي راځئ چې موږ کوهي تور ته لاړ شو، د غر شاته پټ شو، ځکه دوی سره زموږ د جنګ طاقت نشته. نو چې کوم سوچه مسلمانان د عیسی علیہ السلام ملګري، دا به ټول هغه طرف ته غونډ شي. دغه علاقه به یاجوج ماجوج نه الله محفوظ کړي. یاجوج ماجوج هم دغسې انسانان دي، لنډي شکل والا. نبی علیہ السلام فرمایي واړه واړه قدونه دي، پلنې پوزې دي، غونډي مخونه دي او واړه واړه قدونه. زه خو چې ګورم ما ته چینیان ښکاري دغه شکلونه، ځکه لنډۍ پوزې، پلنې او غونډي غونډي مخونه او د قد نه واړه، او دومره به ډېري چې د شمېر نه به زیات وي. ممکن ده هم دې قوم کې خدای پاک دغه انقلاب راولي، پته نه لګي، الله ته پته ده. نو لیندې به به راولي، الله بیا وله رنګ کړي د وینو رنګ به هغه غشي واپس رالیږي. وګوره که نه وایي بره فرشتې مړې کړې، بیا به پرې رب العالمین په دې ترخونو کې دانې راوخېږي، ټول به مړه شي. چې مړه شي بین به شروع شي، سخا بین. عیسی علیہ السلام به الله ته فریاد وکړي چې یا الله د بین د لاسه مونږ ګرځېدی نه شو. نو بیا به رب العالمین یو لوی باران راولي او غټ غټ مارغان به د ځنګلو نه راشي، هغه مارغان به د دې وجودونه اوچتۍ خوري به، او پسه به سیلاب راشي، هغه وجودونه به دریاب ته لو شي، ځمکه به رب العالمین پاکوي. بیا به د هغې نه پس د عیسی علیہ السلام حکومت په دې مخ د ځمکه قایم شي. او داسې ابادي به چې انګور به وایي داسې غونچک کوي چې یو قوم ورته کیني نو یو غونچک به نشي خلاصولی. غټ غټ انار به میوې به، او د عدل انصاف حکومت به شروع شي. مدینه منورې کې به عیسی علیہ السلام بیا وفات شي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه کوټه مبارکه کې دفن دی، نو یو ورسره حضرت ابوبکر صدیق دی، یو حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما، د یو قبر ځای خالی دی. هغه نبی علیہ السلام فرمایي دې ځای کې به عیسی علیہ السلام ښخېږي، هغه ځای کې به ښخ شي. نو د عیسی علیہ السلام نه پس به بیا کفر راشي په دنیا، کفر به بیا شروع شي، مسلمانی به ختم شي، ورو به مسلمانان مري. کم چې لږ مسلمانان پاتې دي، یو لوخړه لوګي به راشي، هغې سره به هغوی مړه شي. دا خلک به په مخ د ځمکه داسې وي چې الله نوم به نه پېژني، الله به نه پېژني، او یو بل سره به داسې ژوند تېروي لکه د حیوانات د ځنګلو، دا سپي او دا خره، دا چې څنګه یو بل سره کم ژوند تېروي، دقسې ژوند به تېروي. نبي علیہ السلام فرمایي علیهم تقوم الساعه، قیامت به هم په دقه خلکو راځي چې د الله نوم به نه پېژني، بربند به یې ټول لوغړ، او دقسې یو بل سره به ګنده زندګي او ژوند تېروي، په هغې به قیامت راځي. نو دا زمونږ عقیده ده چې حضرت عیسی علیہ السلام اسمان کې جمدی دی، بلکل الله به راکوزوي. هغه صلیب به ماتوي کوم ته چې عیسایان سجدې لګوي، هغه خنزیر چې عیسایان ورته مقدس حیوان وایي هغه وجني، هغه به حلالوي او ختموي به، او خلکو ته به دا ښکاره کوي چې زه ګورې نه خدای م او نه د خدای زوی یم، زه د الله بنده. او اخیري جهاد د عیسی علیہ السلام به دغه یهودیانو سره، او کتلی د عیسی علیہ السلام د یهودو د لاسه بر اسمان ته الله خېجولی. اوس خو یې سازش د یهودو د عیسایانو د مسلمان خلاف شریک دی،
شریک سازش دی لیکن په منځ کې که د مسلمان نه اوزګار شو دا دواړه د یو بل کلک دشمنان دي ولې ځکه یهود اوس هم د عیسی علیه السلام متعلق ډېر غلط سوچ لري ډېر انتهایی غلط مونږ ورته الله بنده وایو مونږ ورته الله پیغمبر وایو هغې ډېر غلط سوچ لري نو خبره مې دې پورې کوله یو خو د عیسی علیه السلام متعلق بیان مې درته او بل د یهودو او د دغې خلکو هغه سازشونه مې درته بیان کړ نبي علیه السلام فرمایي چې کله دعا کوې نو په دعا کې یو دا م وایي چې الله ما موږ د دجال د فتنې نه وساتې هېڅ پته نه لګي د الله د انقلاب په لس کاله کې او 15 کاله کې دننه هم د انقلاب راوستی شي د دجال د فتنې نه دې الله محفوظ وساتي او رب العالمین دی د یهودو د عیسایان دا زور وبکي دا دې ولا خدای ختم کړي الله دې مسلمان له غلبه او الله طاقت ورکړي اخونا وخت دا وی چې اسلام آباد کې اجتماع دعا غواړي الله دې په خیر او په خوشحالۍ سر ته ورسوي امت او مسلمان ته دې رب العالمین فایده نصیب وګرځولي کړي روجې متعلق پر ازالو کې فیصله بلوز شوې ده د زیارت پر ورځ باندې یقینا روجه ده راتلونکې زیارت او د چهارشنبې په شپه به میاشتې ته کتې شي نو که د چهارشنبې په شپه میاشت ښکاره شوه نو د چهارشنبې به روجئ که د چهارشنبې په شپه ښکاره نه شوه د زیارت بیا یقیني روجه ده ځکه چې د ګل د شپې څوک ګواه پیدا نه شو د شوقدر د شوقدر ګواهان د ګل پیدا نه شو د نهې ګواه د نهې په حساب د چهارشنبې یو کم دېرشه به راځي او د زیارت دغه راځي دا نو که زیارت خو چهارشنبه دېرشمه راځي نو که چهارشنبې شپې له ښکاره شوه نو په چهارشنبې به شي او که نه جی زیارت یقینی ده جی عیدګاه کې د ګل په ورځ باندې ختم دی د ترجمې عیدګاه کې د ماسپښین د مانځه نه پس به شروع کېږي او زمونږ مشر حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم هغوی به تشریف راوړي مازدیګر نه پس به د هغوی د ترجمې ختمې او پروګرام به د ماسپښین نه پس شروع کېږي مونږ ټولو پکې شریکي یو تاسو ټولو دم دعوت دی چې د ګل په ورځ راتلونکي ګل په ورځ عیدګاه ته داسې 3 بجو خوشحاله تشریف راوړئ په واده کې د خور یا د لور په واده کې د الک د کور والا نه خلک روجې او دغه اخلي ډوډۍ موډۍ اخلي دا څنګه ده په شریعت کې دا ښه خبره نه ده بعضې خلک او د الک کور نه روجې الي او دغه ته الي دا ډوډۍ موډۍ ته اخلي دا ښه خبره نه ده خپلو میلمنو نه ډوډۍ ورکوي او د الک کور نه یې غواړئ که دې وس کېږي نو که دې وس نه کېږي څه ضرورت میلمانه پې خپل پاله ډوډۍ د هغوی نه الي دا زمونږ په دې وطن کې یو غلط رواج دی ښه دا ښه خبره نه ده دا خو زما په خیال چې به بله جمعه چېته ووایم وخت ناوخته راشي دعا وکړئ الله د آفتونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي الله د فتنو نه محفوظ کړي الله د ټولو مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتحاد راولي مردګانو دپاره دوکه څوک مسلمانان مړه دي الله ذوالجلال د ټولو مغفرت نصیب کړي بعضې ملګري بیماران دي په میره کې یو لږ بیمار دی سار راغلی دعا ورته وکړي هسپتال کې پروت دی الله تعالی دې وله شفا ورکړي نور هم څومره مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي زموږ د حلال رزق نصیب کړي الله د فتنو د دجال او د فتنو د قبر او الله د حشر دروازې د فتنو د عذابونو په امن کې وساتئ د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي حاضره جمع چې څومره ده تا ته الله لاس اوچت کړی دی الله زموږ د دعاګانې قبولې کړي الله زموږ دعاګانې قبولې کړي ګناهونه معاف کړي اخر وخت کې په خولي دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله